وای موږ په شرمونو شرمولو یا الله پر دې را باندې واچي بیخ او بنیادو بس اوس دې سره زه څه وکړو د دې خو د مرګ نه علاوه بل علاج نشته ښځې بارې کړه دي پټونه پردې پټېرې خلک راته ګوري څه د راځي راغله یو ګوره هلکان راته ګوري ګاڼو والا راته ودرېدل داسې راځه خورې هلته جوخ دی ښه ډاکټر هله دې اوبو کې دې سیندغه ته وګوره دا د مڼو باغ ته وګورې دا د مالټو باغ دی پکې راشي وګوره دغه وګورې شکر دی چې دې مردارۍ نه بېغمه شو چې عمل ترې وزګار شو ښه ده چې دا مردار نه خو دې خلاص کړو په ځان راته پیریان راوستل کله به یې مرچکي ته لاس واچولو کله به یې عثمان ته لاس واچولو کله به یې ورونه ماتول کله به یې کټونه ماتول د روغو پیریانو یې په ځان راوستل خو زه خیر که هغه څه ده نو زه هم سره سیر یم زما نه ده خبر خو په بلوله خپل کار وکړي موږ یې څه پروا ساتو د خپلې کې پردي بچي بند کړه دا موبایل بند کړه بل کار دې نشته دی یوټیوب کې ډرامه ګورم د ټي کې آر واین څو ډرامې خپل وخت دي او د کار خپل وخت دي او ته قرار راغلی د کار هغه مرچکی څه شو ستا زوی دی او تا ته به پتې ما د څه هغه شمانه خو چې زه ته مګانۍ ته ځم او ګوډه راوړم نو ګوډه کمه ده چې راله ګوړه کوم ده بس په خیره کې د نظر دا د بیا ګو پیړو چې ما خام لم کم بل ګرمه کړی نو ته دا له غوښې راوړم په دې حالات کې به غوښې وخوري او ستا خپل په خو ته جوړوي له بزان له په خوي مال د طریقې نه راځي دا د عثماني خوښ دی مال ګوپی پوخ کا هغه پرونه مې ویل ګوپی ته مې زړه شوی دی ما بیا پسکي هغه چولای راړې په ما بس پرې دا کار څنګه ای خو داغه خوښ دی خمزدار پوخ کا او زما مرته زړه شوی او د شیخ استا پروت تا به چې په خوب دې ګوپی نه دی وای هغه ما ته چې کاکا هم یو په سالاتو کې کار کوي او خیره کې دړم نه راولي دې ښه شی دی ستا په خیره زه چېرته راځي اوس دغه دی راغلی په خیر راغلې سړیا دوی بخښه لرې کا دا د ګیس دشمن دی بیا راوړی درته وایم لرې کا د دې په ځای به دې چېرته ښه څه دې رانهوړل په ایمان خولې دا وخت کې دې راله په دې ګوبیانو وشلوئ ای بچیه ګراني ده ګراني د غریب سړی خو تباه او برباده چې ګوپي نه خوري نو څه به خوري دا واله دا څه دي روړه دا به بیا روسو ماښام وخوري یا دا ډېره وږې یو کې به درله واچو مزاق ډېره وږې ښځه دې دا اوسې ده که نه هېڅ هم نه ویم که ورشه ښځې زه دې پلار سره څه مشوره کوم څه نو مشوره کې نو ما ته مو وایه که نه خیر دی د سړو خبرې دي که نه د سړو باته که نه شرې ماما راغلی و چې کوټلې ناستې نن دې درېیمه ورځ ده چې ټک نه کې پرېږدي د پلاره یو خو تام په ایمان د ځان نه اخترجان جوړ کړی دی خو ښځه ده نه په کور کې نه شي کېناستې بده زیاته کړې ده خلک ځای جارو کي هغه غوجل ټاکه پراته ده نو دا به ته جارو کې ورکې که بیخ او بنیاد تا ته مې دا خبره کوله د مرچکي دا ښځه زه ویم ګاټ مې وله کتلې خرڅوي ولې نه پناه ای بچه دا هغه خو دا پته هم نه دی چې په کومه ډاډه تللې ده سرسا مې کړې م وه لیونی کړې ما نو څه شوله په شرمونو مو نه شرمئ ګورې بیا چا پسې لاړل السلام علیکم په خیر راغلې خان بیا راغلې دې څه غوبل راغشتی په کور کې د خدای مسلمانه مشرانو سره خلک په دې طریقه باندې خبرې بل کوي خو ما نه دی راغستی غوبل تا راغستی دی ګوره ستا داسې عمر و که نه په کار و چې جومات کې دی الله الله کولې تا لیلا په ور باندې رادننه کړه مله خدای و دې جوړې په مار کې څه چل دی دا عادت ته ګوره دې د مانه نه قلاریږي په خبرې راځي یلا ایمانا ایمان اوس په درې دا ډوکي چورما چوکم پیک اپ لاره ګورې خو تو شوی دی ښځه غریبه تې تلې ده لیونی شوی ده نو ته نور هم لیونی لاره یو ورځ ګورې د ډوډو دا بکس والي زما هم ګورې نور دماغ کار نه کوي ډېر ته ماته ده ووایي چې کار یې سوچ لکه د ښځه راوسته نو پایې عزت یې نه شوه کولی ای بچیا
انسان کمزوری شی دی شیطان خو شته که نو شیطان شته خو د سره خو قافله ده د شیطانانو نه دې خبر. یو شیطاني نه دا په خپله چې د امبرسرۍ میخه راوستې که نه نو دا درته نه ښکاري او زما ښځه بس توره بلا ده ما پایې عزت کړې ده ما پسې 2.5 خلک بوتلي دي ما ستا په شان په پټو په پولو نه ده راوستې بهترې پتره داسې د ملکانانو په خاندان کې دې کړې زه هغه خاندان هم پېژنم او زه تا هم پېژنم او دا ښځه هم پېژنم السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه ماما خیر؟ خیر دی. هغه ماشاءالله په تعالی په دې ټول مسلمانېږي. دا ما ته لیدلې ماما. چېرته یې لیدلې؟ چېرته مې لیدلې. داران خو دې سیزن ته په کومان په شټو کې چاوالي. نه مړه دا کوکمانو کار کوم زه. ها ته ما چېرته لیدلې؟ اسی شي دی خو هغه نوې د خیرات کو ته نه وي. دا ما به خیرات کړی یا دا خو دې خبره نه ده خو خلک کوي کنه. مړه خلاص سم خو ظالم ځوان جان لکه خې خبره کوي خپل خبره کوي مزیدار چېرته مې لیدلې؟ چرته یې دی ما هغه د فرمان د خیرات کو ته نه وي. تاسو خیرات خور کار باډي میګړ تاسو خیرات خور کار پدې نه خپانه دې زړه غلط شو مزه. اړو خپکیږه مونږ خو خلاص سم خو دا ما صحیح خبره مې وکړه ماما نو تاسو څنګه پټ کړی نو څه غلطه ته سره غزان نظر علاج وکړه زه ها ها زه او بکم زه تاسو ګوتی کمې دا پینځه ولستا لا سو ګوتی تاسو زه ماما زه مړ ته غړې وړې وې زه دماغ خراب دی ما ماشاءالله په دې د بد سترګو وساتي چې الله لګي پوره میاش کېږي د ثابت کورو. ای بچیا چې راته نو مه کوه د کوم رشې او دلته دقه شان شوله چې خدای خبر شه څه پېغلې نور پټ کیسې مه کوه ټول کوټان خوري صدقه تاسو ګوپین وړه او وې زما خاندان ته ورسې زما د پښتون خاندان دی تاسو سپکو نه خوخه دی واو خاندان په سمنو کې ناشتي خاندان دی نه خاندان موږ ته پنجابیان کارو یم لنګونه والی دي تاسو پنجابیانو نه بدلې تاسو بنگالیان ښکاري و دې د پلاره دغه د دې د مشرانو سره هغه خبرې کول یاره چې تاسو اوس په سړیتوب خبرې نه کوئ یا به هم نه صدقه کوئ چې څه کوي هغه بریبي خو ته لرې ښځه نه میړه دې ولا کړی دی میړه اوسنی خلک نه دی هلکان ټول دلګان دي ښځې مشرې او خاوند یې خو ښځه د دلګانو ښکرې کېدې که نه د ده بوس دومره ښکرې وې. خبرې ماره غیرتي داسې کار دی که نه پاکمره کې د ده ښځه نشته دی ولې ما داسې بل څه شوه څه شوه تا ته به پته یي که نه جینۍ بارتر ورشه تاسو د لاسه خو هغه جده په دې کوټه کې ناست دی ورشه ویې ګوره نشته دی نالتي سړی جینۍ کوم کال اړې عمر د داسې دی ګوره نالتي پکار به چې دی تا په ماشین نشتی وې ته تېرې د هغه پرالې او زما نالې د وړو ماشین باندې ولما که په شي ولما ماشینه څه ته وایي که د لنډولو ماشین دا له خو چې لس روپۍ زیاتې ورکوي نو بیا دا غاړه خو نه دا راته ووایه چې جینۍ څه شوه بیا به دې خدای ګاونډیانو دې وکړي چې بل چا پسې تقدیر دي موږ ته څه پته ده دا خوله دې ګوره سمه خوا ده وښه او ما دې ګوره د سمولو چل باندې پوه کړي دا د ښځه ستا ښځه نه چې به باندې سترګې روباسي پرېږدې د ځان اخر نه مشه رور دې مړه او بیا د دې پلان نه خو دې یو کړه پرېږدې د ځان نه دې مانولا جوړ کړی دی په ورندار سر دې عمر له لانجه جوړه کړي تا ته دې دا نه خود جوړم پیغمبردار د لیور سره دا خبرې کوي لهره قسم درته خورم دا سړی وشړه په شرمونو م شرمۍ او دا ښځه یې وشړه یک دو تین کا طلاق یې کا او په دې پردۍ تاسو د پلان لاڅه پلانه زه به دا کور پېږدم او دا رامنې مه کوه چې د موږ هغه د دوی وخورم کم دی نو خدایا د ټوخي د ویم نشته تاسو د مګو د دوی غم دی موږ نن درې موضوع د ټوخیږو ته ماته دا کېنه خو چې دې کور ته رانغلم چې که نه په دې سر باندې به مو خدای وکړي که دومره بیا لکه لاړ شه دغه جینۍ اندازه ورکړه خدای دې کار نه کړی دی که دا که ته لاړ شه یاره پلاره داسې کار دی موږ چې ته کار قصب وکړو که نه د ده ښځه راټینګ نه کړو یاره دا د څه راوستي دي تی طرف مه کوو په ایمان ګورې سبا بچا د جانګل په شان د سټ په دې خود نشته دا لوګي به دې په دې سپین مور وځي ښځه یې راتښتو
نو ما ته سره څه کار دی ما راوستې دې پلاري زه به ورته یم چې زه ته نه یم خبر ها ته نه خبر په یو کور خوستي کو دي ته نه خبر په هغه عزت لکه نو یاد له دیوالو هو کې دیوالو بل کور ته مونږ کډه یو سوا کیسې پرې د خزي دیوالونه د نه وامه دیوالونه دا زما کور دی زه به ځوانه به ځي لاره چې ستا کور دی ها. تا ته د مبارک ما ته وګوره خزي سامان ټول لاغون کا سوزکې راولم کډولو بیلیګو دی بغیر دا سامان ما کړی دی دا سامان ما کړی ته نرسه دې ځان نه راوړې ځان لرګی را باندې ګوره ما دومره تا ته د سامان سامان نشو ته ما نه سامانو کې ورښه دا ما قرارداد کړی دی ما ته وګوره خزي سامانونه د پلار ته ته مبارک شي زما د خپل کوپړې روغه خو خلا کړي جنې سبا خاندان نه پیدا شو یې سکرور را پیدا شو یې خاون نه پیدا شو منګه په خپل ما دا پرې سړی زونې را نه جامې را نه ولې وباسې دې زونې ته وګوره چې توس را باندې غول خلک خبرې پلاره یا به په دې کور کې هغه یا به ځي ضرور زما خزي سره روزانه لاندې وتی دا خو د هغه ورندار ده په کار و چې عزت یې کولې قدر یې ولا کولې ما ته مزاله د نوکرانو په شان روټه کې دا ما عزت کوم نه د دا مطلب شو اوس ما به عزت کې نه به دې نه به ول چیر علي نه به ول ډوډۍ دې بوډا لکه دې راغسته ټیک ده هغه لګل ما نه دې نه رالي ما نه دې نه رالي دې نه ما ته می خاوند ته ستا به عزت کوم دی خپل کار دی کوي خاوند عزت کوه ټیک ده چې کله دې پټکې په سر تړو کنه پلاره په هغه ورځ به درته وې مزه منډه ګوپی مې وباسه دې وړه په پیته بازار ته عزت نشته خو صرف د خاوند عزت بیا منډه ګل مې وباسه چې بیته وې سبا